زما نوم زینالله ده او دا زموږ سره د لینکس لیکچر نمبر 7 دی. انشاءالله موږ تاسو په مخ ته ځو. تېره ویډیو کې ما څخه لږ څه مهال هغه پاتې شوی و سلایډ کې، نو انشاءالله هغې باندې به موږ ډسکس وکړو. ملګرو درسونه تعقیبوئ، خپل درسونه کوشش کوئ، ځکه ملګرو تاسو هم لږ ما ته تشویق راکوئ. زه چې ویډیوز اپلوډ کوم نو به هیڅ کمنټ لایک نه کوئ که نه، نو هیڅ داسې مطلب تشویق نه کوئ. د دې لپاره که زه دلته راشم تاسو زه خپل د ټیچینګ ټایم وښیم 12 بجې او 15 دقیقې AM ده، د شپې 12 بجې او 15 دقیقې دي چې تاسو لپاره ټیچینګ کوم ملګرو. نو زه به راشم دلته موږ سره چې دی موږ سره ګریپ پاتې و، نو ما بله ویډیو په دې خاطر سټاپ کړله هلته چې موږ سره ویډیو لینتي کېدله، سایز یې لوړېدلو، نو تاسو بیا نشئ کولی بور کېږئ. او یوټیوب چې کله اپلوډ کوو اپلوډ ټایم کې موږ سره ټایم اخلي، نو دې خاطر ما ویډیو سټاپ کړه. موږ به نن په ګریپ باندې کار وکړو چې ګریپ کمانډ څه لپاره استعمالېږي او دې سره کوم آپشن چې دي هغه به انشاءالله موږ وایو. نو زه به راشم ملګرو چېرته خپل سیسټم به راخلاص کړم. ښه ملګرو زه به راشم ټرمینل ته. ټرمینل ما راخلاص کړلو. هیله ده چې تاسو په تېر کمانډو باندې پریکټس کړی وي، هلته پوه شوي یاست. که کومه پوښتنه وه تاسو کمنټ کې کولی شئ پوښتنه وکړئ. زه به راشم چې وکړم سوډو او ایسیو ښایسو ملګرو چېرته روان یم. مونږ ګریپ به راکړي غږېږو. ګریپ د څه لپاره استعمالېږي؟ ګریپ ما ویلی و چې د تاسو که غواړئ چې په یو فایل کې سپیسیفکس حرفونه ولټوئ یا سټرینګ ولټوئ یا نیم ولټوئ، دې لپاره تاسو ګریپ کمانډ استعمال. زه څه رقم ده زه ملګرو ما ټچ تاسو ته وایم د ټچ په تور یو کوم هغه جوړوم. نو که زه دلته وایم ایلیس کوم ایلیس، نو دلته ما سره زه په هوم ډایرکټري کې هم ډیسکټاپ ته هم دا مختلف ډایرکټري موجود دي. دا د ټچ په تور یو هغه جوړوم فایل. د فایل ته نوم ورکړم چې test1.txt په نوم یو فایل مې جوړ کړو، دا مې انټر کړم. وی آی یو ایډیټر دی ملګرو، نینو هم یو ایډیټر دی. نو تاسو کولی شئ چې یو فایل ته ننوځئ هغې کې تغیرات راوړئ. نو دا مخته وایو ایډیټرونه، نو زه به دا ځل د نینو په ترون ننوځم، هلته لاړ شم، نینو مې ولیکلو نینو، او دلته چېرته لاړ شم test.txt ته لاړ شم. نو زه دلته راغلم، په دې کې زه اوس چې لیکم ملګرو، زه ورته لیکم چې this افغانستان دا افغانستان دی. دلته مې بیا ولیکلو in افغانستان په افغانستان کې افغانستان there are 24 provinces. ما ملګرو لږ څه شم لیکنه وکړم provinces راغله. دلته مې ولیکلو احمد مې ولیکلو، دلته مې ولیکلو علي، دلته مې چې ولیکلو آصف مې ولیکلو، همداشان زما ورور فهیم الله مې ولیکلو فهیم الله، همداشان زما بل ورور نوم هم درته ولیکم چې حزب الله ده حزب الله. داسې مختلف نومونه مو ولیکل سوي. دا یو فایل د دې ته زه رانوتلم د نینو په ترو. نو اوس زه څه کول غواړم، دا فایل زه سیو کول غواړم. د سیو کولو لپاره دا ایډیټر یې وایو انشاءالله موږ دا کومې ارګومنټ یا دا کومې اپشن دا به ټول یو یو ورسره وایو چې دا د سیو کولو لپاره به تاسو کنټرول ایکس په پریس کوئ او بیا به چې وکئ کنټرول او انټر به کوئ او زه راشم یس کړم دا سیو کړم، دا فایل ما سیو کړم. نو څنګه به وکئ زه بهتر ځم د سیو کولو طریقه یې دا رقم ته ملګرو. دلته اوس راغلم، په دې کې لږ تغیرات مې نرم راوستم. دلته راغلم دې څخه کې دلته مې ولیکلو حمید مې ولیکلو. اوس دا فایل زه سیو کوم، کنټرول او به پریس کوئ او چې به وکئ انټر به کوئ او کنټرول ایکس دې څخه به خارج شئ. دا ایډیټر مخته وایو. نو اوس د ګریپ مطلب دغه فایل کې اوس ما سره چې کېدي زه سرچ کول غواړم، نو زه به دا کلیر کړم ایلیس کړم. دلته ګوره ما سره ملګرو چې راغلی دی test.txt په نوم یو فایل راغلی. زه ګورم چې په دې کې ما سره احمد آیا موجود دی یا شتون لري که نه. دې لپاره به تاسو چې ولیکئ ولیکئ چې ګریپ کمانډ مو ولیکلو او وبلیکئ چې
احمد به ولیکئ. چیرته یې راته وکړه په ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي فایل کې راته وګوره انټر کئ. نو احمد زموږ سره په ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي فایل کې نشته. نو زه به راشم ورته ولیکم چې افغانستان درته وګوره چې آیا افغانستان شته که نه. نو زه به راشم افغانستان AFG افغانستان انټر کئ. تاسو ګورئ ملګرو دلته موږ سره داسې افغانستان یې موږ سره را پیدا کړ چې په دې فایل کې افغانستان موجود دی. ګریپ تاسو کولی شئ سرچینګ وکئ. یا مثال ورته وایم چې ګریپ کا ماته وګوره چې فهیم شته که نه. فهیم شته که نه چېرته په ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي فایل کې انټر کئ. نو تاسو کتلی شئ ملګرو چې موږ سره فهیم دلته پیدا کړلو. نو تاسو کولی شئ چې په یو فایل کې سرچینګ وکئ. بل من سره ملګرو د هغه سره زه مو هلته افغانستان چې لیکلی و په فایل کې څو ځلې و افغانستان ما لیکلی و 2 ځلې. نو که زه راشم تاسو ته کیټ کمانډ هم ما ویلی د یو فایل کنټینټ ګورئ ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي په دې کې کوم کنټینټ دي. نو دلته ګورئ ملګرو افغانستان دی. نو چې ما کوم ډول لیکلی و هماغه یې راهیستی دی. ګورئ ما چې کوم په وړو لیکلی و هغه یې نه دی راهیستی. د دې لپاره مونږ سره هلته مونږ ویلو په سلایډ کې دلته ګورئ تاسو کتلی شئ ګریف ماینس آی از یوز د لپاره چې اګنور کیس سنسیټیویټي مطلب د غاټو او خروپ کیس سنسیټیوي له منځه ویسي لکه سره کوم ته زه راغلم دا مې کلیر کړلو. ورته ومې لیکل چې لومړنی به زه راشم تاسو ته په ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي فایل کې زه ګورم چې افغانستان شته که نه. څو ځلې افغانستان راغلی د هغه که په وړو دی که په غاټو دی کیس سنسیټیویټي له منځه وړي ملګرو آی چې ورسره استعمال کوئ. هم یې په غټو راغلی هم یې په وړو راغلی. نو که تاسو خالي دغسې ولیکلو نو کې سنسیټیویټي ته ګوري هلته که په غټو هم لیکلی وي په غټو یې درته راغلي که په وړو هم لیکلی وي هغلته یې په وړو راغلي. نو زه به ګریپ سره چې وکاروم ګریپ ډاش آی. ګورئ ملګرو دلته تاسو کتلی شئ دا کمانډ دی دی موږ سره آپشن دی چې موږ آپشن ورسره استعمال کړو. د دې کمانډ اوس د دې کمانډ آپشن د آی بدل کړو که دا اوس د کوم بخای بیهیویر بدل کړلو که نه ملګرو د دې کمانډ بیهیویر بدل کړلو که نه د آپشن اوس دا موږ سره بل ډول فنکشن ترسره کوي ګریپ. نو را بشم چې ولیکم ورته ولیکم چې ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي دا موږ سره ملګرو ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي دا ټارګیټ فایل دی موږ سره ارګیومنټ شول. تاسو نه پوښتنه کیدلی شي نو دې باندې پوه یاست الریډي. نو را بشم چې دا اوس انټر کړم ملګرو دلته به زه لومړنی ورته منشن کړم چې ماته چې وګوره آی خو کین سنسیټیو نه مطلب اګنور که کین سنسیټیویټي غټ وړو یې راواخله چې راواخله که افغانستان و که هم په غټو زه به وړو ولیکم سیده ما هم په غټو لیکلی د افغانستان چېرته یې وګوره په ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي فایل کې وګوره انټر کړه. نو تاسو کتلی شئ ملګرو چې هم یې په غټو لیک راواستلو هم یې څنګه په وړو راواستلو. دې ته آپشن ویل کېږي. د آی آپشن مطلب دا دی چې کیس سنسیټیویټي دی. تاسو په یو فایل کې ګورئ چې موږ سره که زه سمپلی ورکړم ملګرو تاسو که زه آی ډیلیټ کړم نو ما چې کوم ډول لیکلی دی همدا ډول ګوري که فایده یې کړو راغلي که نه یې کړو فایده یې اګنور کوي موږ سره یې نه راغلي. ګورئ فایده یې کړلو په د لاندې لاین کې پوس یې نه راغوستل ځکه چې هغه موږ سره په غټو کړو دی کیس سنسیټیو نه. دې لپاره که کیس سنسیټیو یې منځه وړه آی ورسره استعمالولی شئ د ګریپ سره. بل ملګرو موږ سره چې دی دلته راشه ګریپ ډاش ان یوز هب موږ سره لاین ښیي دلته راغلله ما ورته ولیکل چې ګریپ کا او ما ورسره چې استعمال کړل آی مې ورسره استعمال کړو چې کیس سنسیټیویټي منځه یې که په غټو وي که په وړو یې راواخله نومونه د چین او عین مې ورسره استعمال کړو سیده لاین نمبر درته ښیي چې دغه نوم چې دی مثال په 2م نمبر کې دا پروت دی افغانستان راته راواخله افغانستان او چېرته په ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي فایل کې ګورئ ملګرو نو موږ سره ملګرو تاسو ته ښایي چې دغه افغانستان چې دا د لومړنی لاین کې دی د کوز افغانستان دا وګورئ. او که زه راشم تاسو ته زه سرچ وکړم ګریف کا ماته ما ورسره ډاش این واچولو او ماته فهیم وکړه چې په 2م لاین کې دی فهیم دلته ګورئ فهیم مې ولیکلو فهیم الله وګوره ماته په ټیسټ ډاټ ټي ایکس ټي فایل کې چې کوم لاین دی تاسو ګورئ په شپږم نمبر لاین کې سره په دې فایل کې تاسو این
د لاین لپاره کارولی شئ. بله ملګرو ما سره چې دی او ده او د اکورنس shows only occurrence دا مطلب دغه دی. که زه ملګرو ګریف ما وویلو او دلته ما چک کړلو ورته وایم چې راته راپیدا کړه چې افغانستان راته راپیدا کړه. کیس سنسیټیویټي هم له منځه یوسه آی که په وړوي که په غاټو یې ورته پیدا یې که څه ده ملګرو افغانستان مې ورته ولیکل افغانستان ګریف او چې مې ورته ولیکل په test.txt فایل کې راته پیدا کړه او دا ما چک کړلو نو تاسو کتلی شئ ملګرو دې سره چې د کوم اکورنس دا هم راوړي دلته ګورئ د کوم نور اضافي کنټینټ معلومات دا هم راوړي. نو دې لپاره خالي زه غواړم چې ما سره مشخص دا مشخص لغات دې راشي نور هغه نه غواړم. دغه لپاره به تاسو ورسره لیکئ نو تاسو دلته راشئ ورسره ولیکئ آی او کې سنسیټیوي هم له منځه یوسه که په وړي او غاټو د کوم اضافي کنټینټ چې دي دا مو ورسره لپاره به تاسو چې وکئ تاسو کتلی شئ ملګرو او تاسو لاین نمبر هم اوس ورسره راوړلی شئ. هلته به لاین نمبر هم درته ولیکي. هلته ان مې ورسره واچولو نو کتلی شئ وال دویم نمبر کې تاسو سره درغلی. هیله ده ملګرو پوه شوي یاست. بله راځو چې ده وي ده وي نه مطلب دا د اګنور ورډس دا ولټه کار کوي سر کم ده. ما ورته ولیکل چې ګریف کا راته پیدا کا چې دا سرچ فکر کې افغانستان ما راته راخله نه راټول راواخله صحیح ده. نو د لپاره زه به راشم چېرته افغانستان چې افغانستان کې کېوي هغه متفدي فایل کې هغه لغتونه ما راخلم نه راټول راواخله. نو افغانستان ما ولیکلو افغانستان ما ورته افغانستان ګریف افغانستان راته اوسه په test.txt فایل کې خو تاسو به چې آپشن مو ورسره وي واچوئ چې افغانستان ما راخلم نه چې هر چې وي په دې فایل کې راواخلم وي ورسره واچوئ او انټر کړئ. نو تاسو کتلی شئ ملګرو دلته چې افغانستان خو دغه ځکه راوړی دی ملګرو چې هلته په دې ډول ما ورته لیکل ده چې خالي دغه او دا راواخله وینئ ګورئ دا مې نه ده ورته منشن کړی. نو که کیس سنسیټیویټي ورسره واچوئ دلته نو دلته ګورئ ملګرو زه تاسو ته لږ وضح وکړم که په غاټو وي که په وړو وي ملګرو ماته افغانستان ما راخله. اوس زه انټر کړم تاسو کتلی شئ احمد علي هغه کنټینټ چې بغیر د دې نه که په غاټو که دی نه راواخیستل ښه نو دی راوړي دې الټه کار کوي. هیله ده ملګرو دې کمانډ باندې پوه شوي یاست پریکټس وکړئ بیا یا الله حافظ لیدلی شئ. زه بل راشم ما سره چیرې دلته مثلا د ګریپ کمانډ استعمالو دا ما تاسو ته تیر لیکچر کې سټرکچر وویلو سټرکچر باندې پوه شوي یاست. ځینې کمانډس دي ملګرو تاسو سره لږ نورې شیر کوم. ما سره بیسیک هلته یو څو کمانډونه پاتې شوي وو لکه تاسو کولی شئ چې ځینې هایډن فایل تاسو نه پوښتنه کیدلی شي چې ته ما ته سیسټم کې هایډن فایل راوړه یا تاسو داسې ټایم راځي انشاءالله موږ مخته کار کوو اډوانس چې لاړ شو ځینې هایډن فایل دی سیسټم کې نو د هغې د ښودلو لپاره به تاسو چیک کوئ. لکه موږ په وینډوز کې سمپلی راشو چېرته وینډو بټن زه ای پریس کړم لکه دلته راشم خپل سیسټم راخلاص کړم دلته کتلی شئ ملګرو په دې ساحه کې ځینې فایلونه وي موږ سره هایډ وي د هایډ کولو لپاره به تاسو چې وکئ هلته تاسو راځئ اپشن ته او چېرته راځئ دلته شو او هایډن پروټیکټډ سیسټم فایل هغه تاسو راخلاصوئ نن سر سیسټم کې هایډ شوي نو دې لپاره به تاسو چې وکئ ملګرو کوم سیسټم کې هایډن فایل چې تاسو دلته ښکاره کول غواړئ هغې لپاره به تاسو ls به ولیکئ او ډاټ ای به پریس کړئ صحیح ده ملګرو. دلته چې اوس څومره هایډن فایل په کوم ډایرکټري کې دی هغه به تاسو هغه به ماته دلته ټول شو کې وبهي زه انټر کړم نو فایل هایډن فایل دلته هم سره چې په دې ډایرکټري کې نشته دلته ګورئ نو سرچ فایل ډایرکټري که زه دلته راشم چې ورکړم زه روټ ته لاړ شم سی ډي روټ ته لاړ شم روټ ډایرکټري ته نو زه اوس روټ ډایرکټري ملګرو تاسو ته ما ویلو چې دا علامه چې دا د روټ ډایرکټري زه اوس ایلس کړم روټ ډایرکټري کې دا د ډایرکټرانې موجود دي چې موږ ځینې باندې ډسکس کړی و لکه ای ټي سي هوم ډایرکټري ده یا همداشان ډیو ده بین ډایرکټري کې تاسو سره د یو کوم یوزر یا سیسټم
فایلز پروګرامز ته هغه دلته سټور وي لکه موږ ایلس ته یا کوم کمانډونه هغه دلته سټور وي چې هم سیمپل یوزر او هم یې اډمنسټریټر یوزر یوز کړي. دې باندې موږ ډسکس کړی دی ملګرو. نو زه راځم چیک کوم او زه دلته ګورم چې په دغې روټ ډایرکټري کې آیا ما سره هیډن فایل شته که نه. ایلس ډاټ مې پریس کړو انټر مې کړو دلته ما سره نشته. د کمانډ زه غلط انټر کوم که څه راشم پاس دلته ګوره ایلس ډاټ ان دا ډول د کمانډ نو پوهېږم څه څومره ورکوي ایلس ډاټ ان. نو ما سره ملګرو سیسټم کې هیډن فایل شته نه. که تاسو سره هیډن فایل و نو تاسو د ایلس ډاټ ای په ترو کولی شئ سیسټم کې هیډن فایل راوچته کړئ یا رجیکټ کړئ. ښه ملګرو ما مخکې ویلي وو چې موږ سره په لینکس کې هر څه چې دی فایل دي. نو زه د ایلس کمانډ چې پریس کوم ملګرو دا یو فایل دی یو پروګرام ده. نو د دې لپاره که زه تاسو ته راشم دغه تاسو ته زه په حقیقت بدل کړم چې څنګه فایل ده نو تاسو به کیټ ولیکئ او چې به ولیکئ ایلس به پریس کړئ سیده ملګرو انټر به کړئ. دلته راشم کلیر کړم وی آی او چې که ایلس ته ما بوځه انټر کړئ. نو ګورئ ملګرو زه دلته دې نه یو وارې روټ یوزر په لاړ شم. هلته موږ سره یو غلطي هم کړې وه ملګرو که دلته هیډن فایل نه راځه ریګولر یوزر که دغه وجه هم کیدای شي نو زه به روټ یوزر ته لاړ شم روټ به ورته ولیکم روټ یوزر پاسورډ غواړي دلته زه روټ یوزر ته رالاګین شولم سی ډي روټ ډایرکټري ته نو زه اوس ګورم ملګرو چې ما سره اول به ایلس ډاټ ای کمانډ ورکړم دلته دا خو کار نه کوي نو پرابلم را به شو چې به وکړو وی آی او ایلس ته به دخیل شو. ګورئ ملګرو دلته د یو فایل دا خو ما سره باینري چیرته سټور دی نه پوهېږم نو تاسو کولی شئ ملګرو د ډول سره یو فایل باینري زه راشم جیومنټه ښه ملګرو دلته زه راشم د کار ما سره نه کوي د کمانډ نه پوهېږم څه ستونزه ده. نو تاسو کولی شئ چې د کیټ په ترو د یو فایل تاسو چې وکئ او باینري وګورئ تاسو کولی شئ ایلس کې که تاسو خپل سیسټم کې چیک کړئ نو تاسو به تا به د دغې ایلس کمانډ کوم باینري د یو فایل د یو پروګرام نه دی کومن باینري به تاسو ته ښکاره شي. ما سره سیسټم باندې اوس کار نه کوي تاسو خپل سیسټم باندې چیک کولی شئ. دا کمانډ هلته ټایپ که تاسو سره یو باینري فایل درکړي نو دلته که زه راشم ملګرو دا چېرته پرته وي سی ډي زه سره یو بین په نوم ډایرکټري ده زه لاړ شم چېرته سی ډي روټ ډایرکټري ته لاړلم سی ډي روټ ډایرکټري ته راغلم او دلته زه ایلس کم ګورئ ملګرو په دغې ډایرکټري کې د ټولو کمانډونو چې پرته وي باینریز پرته وي. نو زه به راشم سی ډي بین ډایرکټري ته زه بین ایلس کم دلته مختلف ډوله کمانډونه دي ګورئ ملګرو تاسو د ټول کمانډ ګورئ دلته موږ سره په بین ډایرکټري کې پراته دي. نو دا هر کمانډ دلته ګورئ ملګرو چې دا کمانډونه بیا موږ سره په وخت نه یایو انشاءالله. ته ګورئ تاسو ایلس ته یا لوک ته یا دلته زه لاندې سکرول شم هلته تاسو کتلی شئ مین کمانډ دلته مختلف این ام سی لای ده یا نور د نیټورک مربوطه ایم وي چې موږ هلته مخته وایو یا نینو یو ایډیټر ده این سی ده یا مختلف ډوله کمانډ دا ټول دلته چېرته پرته دي دا په بین ډایرکټري کې پرته دي د دې باینریز. نو ما سره هغه کمانډ کار نه کوي چې ما هلته انټر کول نو دلته زه تاسو ته ایلس وښیم پاس راشم ورته ګورئ ایلس where is ایلس سی ډي سی کمانډونه د ټول من سره فایلونه دي دلته موږ سره پراته دي دا ټول هر یو فایل چې دی یا هر یو کمانډ یو باینري لري د هر یو کمانډ ته کوډ شوی د باینري د هر یو فایل چې ده د ټول هر یو کمانډ یو فایل د په لینکس کې. نو ملګرو موږ سره ټایم اخلي ویډیو مینت کېږي انشاءالله تاسو خپل سیسټم کې چیک کړئ تاسو به راشئ خالي سیمپلي به ولیکئ د ټرمینل کې تاسو سره کار کولو کیټ به ولیکئ او ایلس به پریس کړئ تاسو سره به د ایلس کوم باینري چې دی د کیټ په تور به تاسو وګورئ تاسو کتلی شئ لایک شئ. نو اخره د ملګرو ویډیو مو خوښ شوي حتما سبسکرایب کوئ
او بیل ایکن باندې کلیک کوئ ترڅو نور ویډیوګانې اپلوډ کوم هغه تاسو ته په وخت رسیږي. ملګرو دعاګانو کې مې یاد دی. د الله په امان.